ګرانو او نازولو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو، د نن ورځې حرف چې لوانی د واو سره یو ځای کیږي، یو یې فی دی، داسې لیکل کیږي فی. یو ټکی په سر لري، بل یې قاف دی، قاف داسې لیکل کیږي او دوه ټکي په سر لري. فی لکه د بی او پی په شان هواره لیکل کیږي، قاف داسې لیکل کیږي. ګورئ، اول فی راځي چې د واو سره یو ځای شي، بیا قاف راځي چې د واو سره یو ځای شي. په منډه دواړه راغلل چې د واو سره یو ځای شي. اوس به وګورو چې کله چې فی د واو سره یو ځای شي، کله چې قاف د واو سره یو ځای شي، څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. په کلماتو کې به یې وګورو. فی جمع واو، یعنی فی د واو سره یو ځای شي. اول تاسو ووایاست، تاسو اوس درسونه زده شوي. څه کیږي؟ فی او واو فو کیږي. آفرین، شاباس. فو کیږي. فی و واو فو، او داسې لیکل کیږي فی او واو. فی د واو سره چې راشي داسې لیکل کیږي، لکه فی و واو د فورمه په کلمه کې. فورمه دغه هلک تاسو ګورئ، فورمه خانه پورې کوي. فورمه داسې یوه ورقه وي چې هلته ځینې معلومات پکې لیکل کیږي، نوم، د پلار نوم، نور معلومات. هغه ورقې ته فورمه ویل کیږي. کله چې تاسو مکتب کې شاملیږئ، کله چې کار پیل کوئ، فورمه خانه پورې کوئ. فورمه، فی و واو د فورمه په کلمه کې. فی و واو د فورمه په کلمه کې. فورمه. ښه، اوس نو راشئ ووایاست دغه ښکلي مړه، د سره مړه د تاسو نه پوښتنه کړي او د نڅا هم درته کړي. قاف جمع واو څه کیږي کله چې قاف د واو سره راشي؟ کو کیږي. آفرین، شاباس. قاف و واو قو کیږي او داسې لیکل کیږي. هغه کار ته ګرد ځای ته غوڅیږي او بیا واو ورسره راځي، قو. لکه قاف و واو د قورمه په کلمه کې. قورمه. تاسو وګورئ په د پشقاب کې د لاندې شوله ده، نه پوهیم څه شی دي، په سر یې د کچالو او د غوښې قورمه اچولې او یو ځای خوري. قورمه. موږ تاسو د ترکاري نه، د غوښې نه، د کچالو نه قورمه پخوو او نوش جان کوو یې. قورمه. ګرانو او ګلالیو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس همدومره و. نور نو مو وخت پای ته ورسید. الله مو مل شه.